بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو د خوښې خوندوره او مزیداره کیسه مې درله راوړې ده. د ملګرو په فرمایش باندې کیسه ده د زبزبانه ښاپیرۍ او د یو شپنکي. ډېره ښکلې خوندوره او مزیداره کیسه ده. امید دی ستاسو ټولو به خوښه شي. کیسې ته به راځو، خو د هغې نه مخکې تاسو ته یو څو نومونه دي ستاسو د ملګرو چې په یو ساه کې خیریه اخلم. هغې نه بعد کیسې شروع کوو. فرمان علي د قطر نه دی، عطا الله خان درمل دی، ډاکټر سراج الحق د دیر براول نه، یارزیب د سعودي عرب نه، عبدالباسط د اسلام آباد نه، سبید خان تخبایی، سایل خان زیل او رګزی، احمد زیب د سعودیه حمیس نه، لین او نورا د جوړ بونیر نه، او عنایت مومند اصغر خان د توتانو بانډۍ نه، بلال د هنګ نه، شازیب افریدي ریان دغه خوری دی او شازیب افریدي دی او ریان دغه خوری دی چې زما د خوري نوم به پکې والي. احسان د سعودي عرب نه، عنایت خان د میادم نه. نو دا د څه ملګرو نومونه ده. ما ستاسو د مخې واخیستل. چا نومونه پاتې شوي بښنه غواړم. اوس په کیسې له راځو که خیر انشاءالله نه وي ویډیو کې به د نورو بقایا ملګرو نومونه که خیر شاملوم. د هغې نه علاوه یو بل ضروري خبر چې یاره څه ورځې پکې وقفه راله او چوټي مونږ وکړه، ویډیو رانله، دا څه ورځې د هغې بښنه غواړم. خپل د روزګار د ژوند مشکلات مسایل او په مصروفیاتو کې ما نو کوشش کوم انشاءالله، خو فی الحال د اوږدې یا د قسطواره کیسې امکان نشته او داسې یو قسط والا او ورځ ته ورځه ختمېدو والا کیسې به کوو انشاءالله. بیا به موقع ته ګورو، کله روزګار شو کیسې به کوو. ډېر ملګري په واتساپ باندې ټلیفون کوي او هسې هم ټلیفون کوي، میسجونه کوي، په هغې کې د مینګورې حواله کو، د صوابیو، د پېښورو، د وزیرستان نه پکې کسانو، د بهر ملکونه نه هم کوي. اکثر زه د مصروفیاتو د وجې، د خپل کار د وجې، زه د دوی کال یا میسج اټینډ کولو ته زه اوزګار نه شم. د ټولو نه زه بیا بښنه غواړم او انشاءالله وخت به تاسو له خامخا کوشش در کوو چې کله ماته وخت میلاویږي زه به تاسو له خپل وخت در کوم. کیسې له به راځو. وایي چې پخوا په زمانه کې یو بادشاه و. د دغې بادشاه نور اولاد نه و، صرف یوه لورې وه. لکه زامن د ده نه و شوي او د دې لور نه علاوه هم د ده نور اولاد نه و، صرف یوه د لور وه. ډېره ښایسته لور وه. دا لور په دې خپل پلار هم په دې باچا هم مینه وه ډېره زیاته، او د دې باچا د خپله لور هم ډېره زیاته خوښه وه. وخت تېرېده، دا شهزادګۍ پیغله شوه، ځوانه شوه. بادشاه دې شهزادګۍ ته وویل چې بچوړیه ته زما ډېره خوښه او زما ډېره نیازبین نو زما نه ده خوښه چې زه په تا باندې خپله مرضي وتپم یا په خپله مرضۍ تا له زه څوک وګورم، خو دا ما تا له ازادي درکړه چې ستا کوم هلک خوښي ته د هغه سره واده کولی شې. زما له طرفه تا ته ازادي ده. شهزادګۍ باچا ته ووایي چې یاره باچا سلامت یا بابا، ستا دا خیال دی چې یاره زه ستا نه بېله شم یا ته زما د ځان نه لرې کې او زه لا فی الحال واده نه کول غواړم، زه ستا نه بېلېدل نه غواړم. بادشاه ته هم پته ولګېدی چې دا فی الحال د شهزادګۍ واده ته څه اراده طبیعت نشته. فی الحال د دې څه موقع نه ده برابر. زه چې کله موقع راله په خپله به دې سلار برابر شي. وخت تېرېده، باچا د خپلې لور له د سمندر طرف ته یو غټ یو ښکلی مزېدار ښایسته باغ جوړ کړی و چې پکې به د سمندر دا اوبه هم په یو نیر کې راغلې تازه تازه دا به پکې بهېدې. په دې کې ښکلې باغچې وې، ګلونه پکې لګېدلي وو، ونې پکې قسمه قسم میوې پکې لګېدلې وې او دا قسمه قسم مارغان او مرغۍ وغیره دا به پکې راتلې، دا شور به پکې جوړ و. ډېر ښکلی مزېدار، ډېر ښکلی ښایسته باغ و. دا شهزادګۍ به اکثر د خپلو سویلو سره، د خپلو ملګرو سره به دغه باغ ته به چکر له تله. یوه ورځ د اتفاق خبره ده چې دا شهزادګۍ دغه باغ ته تللې ده او د یوې ونې لاندې د دې دپاره پالنګ یا تخت سم کړی شوی دی. دا په هغه تخت باندې ناسته ده، ارام کوي، لګیا ده چې په دې کې یو طوطي او یو خارو چې کوم دی نو هغه راله په دغه ونه له پاسه کېناسته چې په دې کومه ونې لاندې د دغې شهزادګۍ تخت سم کړی شوی دی. دې طوطي دا خپل څانګ داسې کولاو کو، دا څانګې په دې مښوکه ګرو. سر تاسو به خیال کړی دا مرغۍ مارغان وغیره چې کوم دی نو دا خپل څانګونه یا دا کوم ځای چې دا په مښوکه باندې ګري
دې دا خپل څنګ په دې مخوکه ګرو چې په دې طوطي باندې څه بېهوشي غونده کې راله څه یو لمحه دوه لمحې څه بېهوشي پرې راله چې بیا په هوش کې راغی. نو دې خارو ته تپوس وکړو چې دا څه په تا څه چل شو. نو دې طوطي وی چې دا د ذبذبانه ښاپېرۍ خوشبو یا د هغې تیل دی، هغه چې کوم تیل لګوي او هغه تیل ما په دې ځای کې یو قطره و، نو د هغې د لاسه په ما باندې داسې بېهوشي راغله چې داسې ناشنا تیل دي، دا ځکه د داسې بېهوشي په ما راغلو. دوی دغه خبره وکړه، دا والوته د ذبذبانې ښاپېرۍ او د دې ذبذبانې ښاپېرۍ د تیلو دا خبره د شهزادګۍ واورېده. دا راله او دا زما پیشو ده راغلې ده، تنګول کوي، بخښنه غواړم ستاسو نه. دا وینې دا ډېره ورانه ده. ځه نو دا شهزادګۍ واپس راله او اعلان یې وکړو چې یاره چې کوم ځوان ماله د ذبذبانه ښاپېرۍ تیل راوړه. تیل یعنې کوم خوشبو چې خلک لګوي، څوک ورته تیل وایي، څوک ورته عطر وایي، سپریګان میګان قسما قسم نن سبا راوتي دي، خو زیاتره خلک ورته تیل هم وایي. نو وایي چې یاره کم ځوان کم هلک ماله د ذبذبانه ښاپېرۍ تیل راوړه، نو زه به دغه هلک سره به زه واده کړم. خبره په ملک کې خوره شوه. د شهزادګۍ مینهوال خو ډېر زیات ولې چې د هغې حسن ښایست په ټول ملک کې مشهور. بل شهزادګۍ شهزادګان دا هسې هم شاهي خاندان یې، نزبینان یې، هر سهولت هر څه ته برابرې پورې، نو دا هسې هم د رنګه د وجوده ښایسته وي. نو د دې مینهوال ډېر زیات و، د ډېرو ځوانانو د ډېرو پهلوانانو د ډېرو تکړه کسانو دا خواهش و چې یاره زموږ د شهزادګۍ سره واده وشي. ذبذبانه ښاپېرۍ نوم اوس چا اورېدلی و چې څه قسمه ځوانان و، هلکان و، هر چا خپل قسمت ازمېیه، څوک به یو طرف ته معلومات پیږه، څوک به بل طرف ته معلومات پیږه. خو لکه فرض کړه په نن سباني دور کې یو سړی روان شي او د یو نه تپوس کوي چې هلکه دا ذبذبانه ښاپېرۍ یا څوک ته، یا دا په کم ځای کې، نو څوک به د پورې ملنډې کوي، څوک به د پورې خاندي چې هلکه دا ته څه وې، دا مازغه دې کار کوي او که نه مازغه دې بې ځای شوي دي. نو دغسې اوس دا هر سړی ګرځي خپل کوشش کوي، خو څه درک څه پته ورته نه معلومېږي. په دغه ملک کې چوت په غرونو کې یو شپنکی دی، خپلې ګډې بیزې ځان له ساتي او ګرځي را ګرځي، ښایسته ښکلی ګبرو جوان دی، شپېلې غږوي ځان له او رباب مباب د موسیقۍ چې کوم څه اوزاري د هغه وخت د وخت پاس کولو شپېلۍ یا رباب چې کوم دی دغه ځان له غږوي، په دغه بانډه کې یا په غره کې چوت دغلته ځان له خپلې بیزې سره یې ګډې بیزې سره یې وخت هغه تېرېږي. دا خبره لاړ د هغه غوږو ته ورسېده. دا خبره چې د هغه غوږو ته ورسېده، ده په دې اړه کې هم خواهش راوچت شي چې راشي دا قسمت پې وازمې. که چېرې دې په قسمت کې شهزادګۍ ورسي، نور به دې هم قسمت بدل شي او شهزادګۍ به دې ښځه شي، نو ته به هم شهزاده شي او د یو باچا یا د غټې خدۍ سړی به شي او د دې سختو پښتنو د دې هر څه نه به خلاص شي. راشي چې قسمت وازمې. لاړ شه روان شه، روان دی روان دی روان دی، کله یو ملک ته وړي، کله بل ملک ته وړي، کله بل ځای ته وړي، کله بل ځای ته وړي، کله د یو نه تپوس کوي، کله د بل نه، کله د بل نه، خو نه یې څوک په خبره یقین کوي، نه وله څوک تسلي بخش جواب ورکوي، نه یې څوک په خبره پوهېږي چې هلکه ذبذبانه ښاپېرۍ څوک ده یا کم ځای ده. نو چا ته څه پته وه ښاپېري څوک څه، انسانان ښاپېري څه پېژني. خیر روان روان آخر دی داسې یو ملک کې ګرځېده چې هغه ملک کې د یو کس ځوانو تپوس وکړو، نو هلته ورته کسان چې هلکه موږ خو ستا په دې خبره نور نه یو پوه چې دا ښاپېرۍ څوک ده څوک نه، دا خو ته څه ګډې وډې وایې. خو داسې کار وکړي چې په پلانکي ځای کې، په پلانکي بازار کې هلته یو چمیار دی چې څپلۍ او بوټان وغیره ګنډي، ته هغه چمیار له لاړ شه، هغه موچي له لاړ شه او هغه چې کوم دی نو هغه د پیریانو او د ښاپېرو او د دیوانو او د دې باره کې د هغه سره پوره معلومات دي، هغه به په دې خبرو پوهېږي، ته هغه پسې لاړ شه. دا شپنکی راغی په دغه موچي پسې، چمیار یا موچي یو شی دی، څوک ورته چمیار وایي څوک ورته موچي وایي، په دغه موچي پسې راغی او د ده سره شاګرد شو، د ده خدمت یې شروع کړو، شپږ میاشتې د ده سره واړولې، خو چې استاد به د خولې نه خبره وتې نه وه نو دی فوراً حاضر شو، نیغ به ورته حاضر جناب ولاړو، سر خپې لاس دا به یې وله چاپې کول، خوراک څښاک وغیره تیارول، یا د هغه نور چې څه قسمه خدمت و نو هغه به یې په داسې طریقه کوو چې د موچي په ځان پورې اریان کړي چې یاره داسې شاګرد خو ما چېرته تر ننه ورځې په تاریخ کې نه دی لیدلی.
دې شپنکي د دې موچي داسې خدمت وکړو چې 6 میاشتې وشوې دا موچي د خپل شاګرد نه ډېر بهتر څه خوشحاله دې موچي دې بخښنه غواړم دې شپنکي د دې خپل استاد نه تپوس وکړي دې موچي نه چې یاره استاد جي زه په داسې یو کیسه راوتی یم داسې یو ښاپیرۍ ده چې د هغې نوم زبزبانه دی د هغې ځای معلومول غواړم د هغې درک معلومول غواړم او د هغې سره داسې یو قسمه تیل دي هغه راوړل غواړم ولې چې زمونږ د پلانکي ملک د پلانکي باچایۍ د بادشاه لور ده شهزادګۍ د هغې دغه شرط ایښی دی که چا وله دغه تیل راوړه د زبزبانه ښاپیرۍ نو هغه به سره واده کوي او اوس ماته څه درک څه لار څه شی راته نه دی معلوم اوس که ته زما څه امداد وکړې څه مدد راله کولی شي دې موچي دې استاد ورته ویل چې هلکه شاګرده ما خپل راز هیڅ چاته هم نه ښکاره کوم نه مې تر اوسه چاته ښکاره کړی دی خو تا ته خپل راز په دې ښکاره کوم چې تا 6 میاشتې زما داسې خدمت وکړو چې زما سوچ کې هم نه راځي چېرته داسې به د چا یو به د بل سړي خدمت نه یې کړی دې موچي ورته وایي چې زه په اصل کې د دیوانو د خاندان یم خو اوس دلته د انسان په شکل کې راغلی یم او زه دلته اوسېږم او بس دلته د انسانانو په منځ کې دلته زما ډیپټي لګېدلی زه دلته یم او تا زما دونه خدمت وکړو دغه دې وکړو چې تا باندې ما خپل راز ظاهر کړ اوس زبزبانه ښاپیرۍ چې کوم ده نو زما 200 کاله عمر دی او زه دلته یم خو د زبزبانه ښاپیرۍ نوم ما نه دی اورېدلی خو داسې کار به وکړو چې تا به زه ولېږم زما بل ورور دی دیو او هغه پسې به دې ولېږم او کیدای شي چې هغه ته معلومات بس ته به هغه له لاړ شي او دی ولګېد دا موچي کوم چې دی و چې زه د دیوانو د خاندان یم یا دی وي د انسانانو په شکل کې دی خپل شاګرد ته د قسمه قسم جادوګان مادوګان یا ټوټکې موټکې ورته هم ښودلې او بیا یې دله یو داسې ټوپۍ ورکړه چې دغه ټوپۍ په سره یې نو انسان پناه کېږي نور انسانانو ته به نه ښکاري داسې عجیبه یو جادویي ټوپۍ دله ورکړه چې دا واله په وخت د ضرورت په دا ستا په کارېږي بیا چې کله ماښام شو نو دغې موچي دیوان راوغوښته کوم چې د دغې خادمانو نوکرانو او دغه موچي بخښنه غواړم زما نور نوم په مخ هېر کېږي دغه شپنکۍ ورته حواله کړو چې دا زما هغه پلانکي رور له بوځئ دا موچي دا شپنکۍ اوچت کړه روانې کړه چې کله د دې موچي هغه مشر ورور هغه بل دیو لی یې بوت ور هغه سره یې تعارف وشو جان پهچان شو بیا چې دغه شپنکي تپوس وکړو یاره دغسې زبزبانه ښاپیرۍ د هغې ملک یا کور کوم ځای دی زما د هغې تیل پکار دی وغیره ټوله قصه یې ورته کړل نو هغه ورته ویلي چې یاره داسې کار دی چې زه دا خپل ورور نه 100 کاله مشر یم یعنې زه د 300 کالو یم او په دې 300 کاله کې ما د دغې ښاپیرۍ نوم نه دی اورېدلی هېڅ پته راته نشته هېڅ درک راته نشته خو زه داسې کار کوم چې ته زما کشر ورور رالیږلی ته د هغه شاګرد دی نو تا زمونږ چې کوم مشر ورور دی د ټولو هغه له دې لیږو کیدای شي هغه ته په دې باره کې څه معلومات خبرې ډېرې سر یو خو شپنکۍ چې کوم دی نو نورو دیوانو ته یې په هغه ماښام حواله کړو د دوی چې کوم د ټولو نه مشر دی ورور هغه ته یې ورسو کله چې هغه ته ورسو نو هغه سره تعارف وشو خبرې اترې نور وشوې کله مېلمستیا وشو نو بیا ته دغې شپنکي ته بیا تپوس وکړو چې یاره د زبزبانه ښاپیرۍ کوم ځای ده کور یې کوم ځای دی ما د هغې تیل پکار دي وغیره د شهزادګۍ بقایه قصې به ته هم کړله هغه دې ورته هم وي چې یاره ځوانه داسې کار دی چې زما خو 500 کاله عمر دی خو په دې 500 کاله کې ما د دغې ښاپیرۍ نوم مې هم نه دی اورېدلی او نه راته د دې څه لار ګودر څه درک راته معلوم خو ته داسې کار وکړه زموږ خوا ته دا د ښاپیرو د پیریانو د ښاپیرو ملک دی تا به زه دې ته ورسوم دې ته به دې واړم بس په دې کې د هغې نه خو ته الله دې مل شه او بس ګرده ځان له په خپله درک لګوه نو دغه زموږ وس دی دغه به موږ تا سره وکړو په بله ورځ یې شپنکۍ نورو خادمانو دیوانو ته یې حواله کړو هغو ته یې په هوا اوچت کړو د ښاپیرو د پیریانو ملک ته یې واړو د هغو وطن ته یې واړو هلته یې پرېښودو دی اوس ګرځي
یو ناشنا یو عجیبه ملک دی، ګیر چاپېره شنه شنه غرونه دي او غټې غټې ونې پکې ولاړې دي، قسمه قسم مارغان پکې دا چغې چوغارې وایي، دا ښایسته ماحول جوړ دی او خوړونه پکې بهیږي، هر ځای کې د غرونو نه لښتي او اوبه را بهیږي، چینې را بهیږي. حیران شو دا وطن دا ملک ډېر خوښ شو. دی ګرځي لګیا دی، په یو ځای کې ګرځي، په بل ځای کې ګرځي، په بل ځای کې ګرځي چې یاره ما ته داسې یو څوک په نظر راشي چې د هغه نه تپوس وکړم، معلومات یې وکړم. خو دی داسې ځای ته اړولی شوی دی چې په هغه ځای کې آبادي نشته، څوک نشته. دی روان دی، ګرځي ګرځي ګرځي، اخر داسې یو ځای ته ووته چې یو قلا ده. قلا ده او د قلا دیوالونه داسې دنګ دي چې انسان ورته داسې ګوري نو ټوپۍ د سره غورځېږي، داسې دنګ دیوالونه دي نو له پاسه اوښته خو پې لکه ممکن نه دي. خو په قلا کې نه کړکۍ شته، نه سیدره شته، نه دروازه شته، نه روشندان شته، هېڅ هم پکې نشته. دی له قلا نه ګیر چاپېره چورلې را چورلې چې پاکه پروردګاره دا قلا ده، خو څنګه قلا ده؟ دې قلا ته خو د تلو څه لار نشته، او ضرور به په دې کې دننه څه ښاپېرۍ یا څه مخلوق به پکې ولي چې داسې ناشنا قلا ده. خو دې قلا ته دننه ورته اوس ګران دي. اخر دی ګرځي ګرځي ګرځي، یو طرف ته د دې قلا نه چاپېره وته چې په یو ځای کې ده ولیده چې د قلا دا دیوال دا یو کمر پکې لګېدلی، یو کاڼی چې لګېدلی نو دا لږ شانتې راوتی دی، ړقېدلی دی. د دغه کاڼی نور هم وړخه 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 په کوششونو دغه کاڼی ترې راوویسته، بیا داسې نور کاڼي ترې رایسته 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 کوشش کې لګیا چې دا په رایستو رایستو په دغه دیوال کې سوری وکړو، ښه غټ پوره سوری وکړو چې انسان پکې ښه په اسانه ننوتی شي. بیا دې قلا ته دننه ننوت، قلا ته چې دننه ننوتو نو حق حیرانه شو چې دننه خو بیخي څه ناشنا ملک، ښکلی ښایسته یو غټ محل دی او دا قسمه قسم باغچې دي پکې، قسمه قسم ګلونه میوې پکې لګېدلي دي او ځای په ځای پکې دا واړه واړه تالابونه دي، ډنډان دي د اوبو، چمنونه دي. حیران دی دی روان دی روان دی نو څه ګوري چې په یو ځای کې یو ډنډه ده یا تالاب دی چې د هغې غاړې ته یو بوډۍ ښځه ناسته ده. دې بوډۍ ښځې چې څنګه دا شپنکۍ ولیدو نو پوه شي چې یاره دا خو ادمزاد دی. دې بوډۍ په دې هلک باندې غږ وکړو چې ته څوک یې او دلته څنګه راغلې؟ دې شپنکي ورته ووایي چې اول ته ماته ووایه چې ته څوک یې او دلته ته څنګه یې؟ دا خو بند یو قلا ده، یو بند ځای ده او ته دلته څنګه ته راغلې؟ دغې ښځې ورته ووایي چې زه هم ستا په شان یو ادمزاد یم، یعنې انسان یم او دونه وخت مخکې زه دلته راوړلی شوی یم، راغلی یم، هر څه چې یم، خو به زه دلته اوسېږم، دلته یم او زما سره دلته زما یو لور ده، ډېره ښایسته جینۍ ده او هغه د ښاپېرو سره اوسېږي، د ښاپېرو سره ځي راځي، د هغو سره یو ښاپېری ملګري دی هغه د هغې سره. خو اوس مسله دا ده چې په هغې باندې یو دیو قبضه کړې ده، هغه دیو د هغې نه قرارېږي، تنګی را تنګی زما لور ته وایي چې ته به زما سره واده کوې. دې شپنکي ورته وایي چې زه ستا څه خدمت کولی شم، زه څه دغه کولی شم؟ نو دغې ښځې ورته ووایي چې یاره داسې په پلانکۍ طریقه دا دیو وژل غواړي او په دغه طریقه کېږي، خو که ته کولی شې ته کې همت کې نو ته یې کولی شې. دغې هلک ته د دغه دیو د وژلو طریقه او د ده د راګیرولو او د ده د ختمولو طریقه یې زده کړه او بیا په بل ورځ باندې چې کوم دی نو دغه دیو ته پټ شو. خو لنډه خبره دا چې دغه دیو ده راټینګ کړ او دغه یې مړ کړ، د دیو خاتمه وشو. د دغې بوډۍ دا لور به په هفته کې یوه ورځ دغې خپلې مور له میلاوېدو له راتله. دغې جینۍ ته په هغه ځای کې خبر وشو یاره پلانکې دی چې ستا نه به نښه لار دی، یا تا یې قبضه کړی وي یا په ته به یې تنګولې، هغه داسې یو ځوان داسې یو هلک وژلی دی. د دې ډېره غټه تادي وایي چې یاره زما د هفته پوره شي، زما د تلو ورځ راشي، زه لاړ شم چې دا هلک ووینم چې څوک هلک دی څوک نه دی. دې بوډۍ دغه شپنکي ته دغه هم ویلي چې زما لور دا خبره کړې چې زه چا د دغې دیو نه خلاصه کړم نو زه به ورسره واده وکړم. دغه جینۍ چې کله راغله نو دا هلک یې ولیده او بیا یې د سره خپل لوز هم وپالو چې د هغې لوز و چې یاره که چا زه د دغې دیو نه خلاصه کړم نو زه به ورسره واده وکړم. نو د دغې شپنکي سره یې واده وکړو. دغه شپنکی د دغه جینۍ سره
ورځ شپې تېرېدې چې یوه ورځ دې شپنکي د دغه جنۍ نه دغه ذبذبانه ښاپېرۍ یا د هغې د تیلو تپوس یې د هغې ورته وایي چې یاره چې زما چې کومه ملګري دی کوم زما چې سهیلۍ ده او کومه زه چې ورسره ځم او وخت ورسره اړم هغه هم دغه ذبذبانه ده او دا په اصل کې د ټولو ښاپېرو مشره ده دا په اصل کې د ټولو ښاپېرو سرداره ده د ټولو ښاپېرو مشره ده او دې ته رسېده یا د دې سره میلاوېدنه ممکنه ده خیر دغه سړي ورته ضد ونیو دې شپنکي ورته ضد ونیو چې نه ته خامخا دغې سره معامله وهي په هر حال چې دغه جنۍ مجبوره شولې چې د اخر هم دی بیا هم خاوند و د خبره پرې زوروره شو دوی ورته وایي چې ځه که ته نه قلارېږې نو دا ذبذبانه ښاپېرۍ چې کوم ده نو دا دومره وخت بعد یو میاشت بعد یا 10 ورځې بعد 20 ورځې بعد په پلانکي ځای کې یو تالاب دی ښایسته یو ډېر مزیدار تالاب دی چې په هغې کې ښاپېري پکې راځي ښاپېرۍ پکې راځي هغه پکې لامبي نو دومره وخت بعد دغه ښاپېرۍ دغه تالاب ته راځي او هغه ځای کې لامبي نو که ته د هغې سره میلاوېدل غواړې نو هلته به ځې یو بل ځای د هغې سره میلاوېدنه ممکنه ده دې شپنکي دغه ورځ یا دغه نیټه معلومه کړه او په دغه نیټه باندې بیا د ښاپېرۍ د راتلو نه مخکې لاړ او هلته د تالاب خواته په بوټو موټو کې یا په جاخو ماخو کې پټ شو په دې کې ناګهانه څه اوازونه شو ده چې د جاخو نه شاته نظر وکړو نو یو دوه ښاپېرۍ رالې او د تالاب خواته کوزې شوې په دغې کې یوه ذبذبانه ښاپېرۍ وه چې ډېره ښایسته وه ولې چې د ښاپېرو سرداره وه مشره وه دغه دواړه ښاپېرۍ بیا دې اوبو ته کوزې شوې چې څنګه دوی دې اوبو ته کوزې شوې نو دا شپنکی په منډه لاړ او د دوی چې کوم لباس دی کپړې دي هغې ته پټې کړې دغه ښاپېرو ته پته ولګېد نو دوی د اوبو نه غږ وکړو چې یاره دا کار د ادمزاد کیدی شي او ادمزاد هر څوک چې هو مخامخ راشه او هسې دې هم زما نه کپړې پټې کړي دا ذبذبانه ښاپېرۍ ورته نارې وهي دا شپنکی ورته مخامخ شو چې شپنکی ورته مخامخ شو نو دې ذبذبانه ښاپېرۍ ورته ووایي چې یاره تا په ما باندې نظر ولګېد او زما کپړې دې پټې کړي دي نو زه به اوس تا سره واده وکړم او زما سره اوس بله لار نشي ولې او پکار هم داسې ده چې دې د تا بل یو ادمزاد داسې نه دی را رسېدلی او داسې څوک نه دی راغلی او دونه همت چا نه دی کړی نو په دغه وجې زه ستا سره واده کوم خیر خو لنډه ده چې ذبذبانه ښاپېرۍ د شپنکي سره واده وشو بله یې هم ښځه ده دې وخت تېرېږي چې څه وخت پکې تېر شو نو بیا دې شپنکي وایي چې یاره ما ته خو خپل ملک را یاد شوی دی زه واپس خپل ملک ته چکر له ځمه دې ذبذبانه ښاپېرۍ ورته وایي چې ټیک ده چکر لګی نو لاړ شه بیا یې دلې یو شپېلۍ ورکړه چې دا شپېلۍ ته واخله که خدای مکه په تا باندې چرې هم څه افسوس را در څه افت ته باندې راځي څه خراب وخت ته باندې راځي سخته د باندې راځي نو ته بیا دا شپېلۍ غږوه او تا ته به زه حاضرېږم بخښنه غواړم نن یې خپله ویزا ورګومي چکر راوستي دي سرېدو له نو ما وایي دوی به وسرېږي دا له به څه خوراک وکړو خو هغه ما ریکارډینګ ته نه ګوري نو دغه شپنکي دغه شپېلۍ واغسته او روان شو واپس را روان شو خپل ملک روان ډېر سفر چې ده وکړو دی یو ځای ته راورسېدو د غره سر دی دغه د غره په سر دی د یو دیو سره میلاو شو د دغه دیو سره میلاو شو بخښنه غواړم دی د یو دیو سره میلاو شو خو دغه دیو داسې دیو چې عاجز خوارپړق نه ورسره د خوراک څه نه ورسره د څښاک بل څه بیخي تشپاڼی دا شپنکی خو سم ډېر زیات وږی شوی په بد حالو ده دا شپېلۍ ووهلو نو فوراً ورته ذبذبانه ښاپېرۍ حاضره شوه او ورته ظاهره شو نو ده ورته ووایي چې یاره دا خو د دې دیو سره هم د خوراک څه نیسي زما سره هم چې خو د ولږې مړ شو خراب شو او ته په فوراً کې موږ له څه نه څه د خوراک څه بندوبست رالو ذبذبانه ښاپېرۍ وله په لږ ساعت کې ډېر شه خوراکونه او د خوراک سامان او د څکلو مشروباتو وغیره د هر شی وله راوړه دی ورته جمع دوی دیو او دې سړي دا ښه په مړه خېټه وخواړه
دغه دیو د دې شپنکي نه د دې هلک نه ډېر خوشحاله و چې یاره د ده د لاسه زما دونه قیمتي خوراکونه دونه هر څه وخوړل. په سباله چې دی بیا کله دا شپنکی راوازېده نو دې دیو دې شپنکي له 3 څیزونه ورکړه. یو وله زنځیر ورکړه او ده ته یې ویل چې دا داسې کمالي زنځیر دی چې دا ته د چا طرف ته ور ولې که هغه انسان که زناور او دا غږ وکړي دا خبره وکړي چې تاو شتې نو که هغه انسان یو که زناور خو دا زنځیر به تې ناګهانه په خپله تاو شي او دی به ځان سره وتړي. بل یې وله یو لوړ ورکړه چې دا داسې کمالي لوړ دی داسې جادویي لوړ دی چې که چېرې دا ته یو انسان یا د زناور یا دشمن هر څه طرف ته ورغورځې او غږ پې وکړي چې وهی نو بس دی به د ځان هغه دشمن وهي که انسان که زناور درنده هر څیز شي. بل یې وله یو تخ یا یو قالین یې وله ورکړو چې دا چې کوم دی نو په دې له پاسه ته کښېنې او ده ته ته وایې چې الوځه نو بس دی به تا په هوا کوي الوځی به دي روانې به. شپنکي د دغه دیو شکریا ادا کړه او بیا د ټولو نه مخکې خو دغه تخ راکولاو خو دغه قالین یې راکولاو خو په دغه باندې کېناست او قالین ته یې حکم وکړو چې بس فورا الوځه او روانېږه. قالین په هوا کې اوچت شه او روان شه. قالین په هوا کې روان دی دی چوت په هوا کې پرواز کوي را روان دی ځه را روان دی چې په دې کې هغه خپل ملک ته هغه ځای ته راورسېده. د ده سره د زبزبانه خاپیرې تیل وه سره. دی راغی بادشاه له راغی هغه ته ویل چې یاره ما د زبزبانه خاپیرې تیل راوړي د شهزادګۍ شرط مې پوره کړی دی او اوس پکار دا ده چې شهزادګۍ دې په خپل لوز ټینګه ودرېږي او زما سره دې واده وکړي. دغه شپانکی شهزادګۍ ته پیش کړی شو. شهزادګۍ د ده نه هغه تیل واخیست او چې څنګه دې سر کولاو کړو د هغه ډبي نه یا بوتل نه هر څیز شو او چې څنګه یې دغه تیل بوی کړه نو په هغې باندې بېهوشي پرې راله. 2-3 سکنډه 4 سکنډه بلکل مازغی بېهوش شو بلکل هغوش اواز یې ختم شو. خو چې بیا څنګه یې سترګې وغړې سترګې یې رڼا شوې نو ویې چېرې واقعي چې دا د زبزبانه خاپیرې تیل دي او تا خپل لوز پوره کړی دی نو زه به اوس تا سره واده کوم. لنډه دا چې د شپنکي د شهزادګۍ سره واده وشو. شهزادګۍ سره واده وشو خو چې کله د واده ولنۍ شپه تېره شو سهار شو د دې شهزادګۍ نیت خراب شو نیت یې بدل شو. دې شپنکي ته یې ویل چې یاره ما د خپل لوز پوره کولو لپاره ستا سره واده وکړو قدرې په نوم زما ستا هغه لوز پوره شو تا تیل راوړي ما لوز پوره شو خو ته یو شپنکی او زه شهزادګۍ یم زما او ستا کیسه ګرانه ده زما او ستا ورشته او کیسه پیسه نه کېږي ته داسې کار وکړه چې خپې سپکوه. دې شپنکي ورته څه مینه ورته ونه وکړه چې شهزادګۍ تا لپاره خو ما دونه سختۍ تېرې کړي پلانکي ځای ته تللی یم پلانکي ځای ته تللی یم دونه مې د خلکو شاګردیانې کړو دا چلو څه ډېرې قیسې پسې دی وکړو. شهزادګۍ وایي چې شپنکي زما او ستا کېږي او ته خپې سپکوه خپله مخه دې وه. خو لنډه دا چې شپنکی په زوره وویستو د کوره د خپل محل نه یې ویستو ویې د دې خبرې پته د دغه ملک دا کوم وزیر چې و د هغه زوی و شهزاده هغه ته پته ولګېده چې یاره داسې شهزادګۍ پلانکی شپنکی چې کوم دی نو هغه یې وزغلو. دغه شهزاده د ځان سره سوچ کوو چې یاره دا شپنکی چې کوم دی نو دا رذیل خو د دې شهزادګۍ دپاره په ډېرو طرفونو ګرځېدلو د انسانانو د دیوانو د پیریانو د خاپیرو سره مخ راغل ته خو به د ډېرو قیسو پته دی به په دې شپنکي پسې ګرځېده اخر په یو ځای کې پیدا کړو د سره ګپ شپ دوستانه یې ورسره جوړ کړه. په مخه به یې دا تپوسونه کول چې یاره پلانکی شی څنګه دی پلانکی شی څنګه دی دا شی څنګه دی دا شی څنګه دی پیریان څنګه خاپیري څنګه دا تپوسونه به یې په مخه کول. اخر ورته یې ورځې دې شپنکي وي چې هلکه چې ته خو ډېر شوقي زما نه په مخه تپوسونه کوې قیسې پسې خو راشې چې نن درته یو کمال درته وښیم. دوی چې څنګه کمال نو ده هغه
د جادو هغه زنځیر یې راواغسته داسې یو سپی پیشو یا ځناور په کوڅه کې یا په لار کې روان و دغه زنځیر هغه طرف ته ورغوځار کړو او ځناور طرف ته وی چې تاو شد دا زنځیر ناګهانه لاړ د هغه ځناور نه تاو شو هغه یې راټینګ کړ ویې تړ دغه زنځیر چې ده بیا واپس راواغست او ځان سره یې کېښود د وزیر زوی چې دا قصه ولیده نو حیران دا خو ډېر د کمال خبره ده بیا دوی روان په یو ځای کې خر لګیا دی او د پردي فصل نقصان کوي دې شپنکي ورته وي چې هلکه د وزیر زویه راشه چې بل کمال درته وښیم هغه لوړ خپل راواغستو هغه یې د دغې خره طرف ته ګزار کړو وهی دغه لوړ چې څنګه لاړو بس د دې خره پر املا یې راباندې کړ ډبه دا خر یې وهو بس ویې ځغلو ده بیا دا خپل لوړ راواغست وزیر زوی نور حیران شو بیا ورته دې شپنکي ورته ووایي چې هلکه ناشنا کمال درته بیخي ښیم چې تر ننه ورځې به تا بیخي نه لیدل هغه تخ یا هغه قانین یې راواغست هغه یې په ځمکه خور کړو دوی دواړه پرې کېناسته ده بیا دې تخ ته ووایي چې الوه ده تخ په هوا شو د وزیر زوی حق حیران دی په هوا پرواز کې روان دی لاندې ځمکې سې کوي قسمه قسم نظارې سې کوي دوی روان سیل کوي چې لاړې جزیرې ته ورسېده په دې جزیره کې جزیره تاسو ته ما مخکې هم ویلو د وچوبې یعنې د ځمکې داسې ټوټه چې ګیر چاپېره ترې سمندري د نورې دنیا د نورې ځمکې نه کټې یعنې ځمکي لارو ته نه داسې یو ټوټی د اوبه ترې ګیر چاپېرې او د نورې ځمکې سره د هغې سره رابطه لار د ځمکې لارو سره نه د اوبو په منځ کې هغې ته جزیره وه دوی داسې یو جزیرې ته په پرواز کړله په هوا تللي به دې جزیره کې سیل کوي ګرځي راګرځي په دې کې د وږي شو ډېر زیات د خوراک څښاک څه درک نه لګېده دې شپنکي په فکر کې راغله چې راشه زبزبانه ښاپېرۍ مې ډېر ورځې نه ده لیدلې هغه به هم وینم موږ له به خوراک هم څه راوړي بس ده دغه شپېلۍ خپله راواغسته ویې غږوله چې څنګه یې وغږوله په فوراً کې زبزبانه ښاپېرۍ حاضر شو چې زبزبانه ښاپېرۍ څنګه حاضر شو نو څه ګوري چې د شپنکي سره یو بل ادمزاد یعنې بل هلک ورسره هم دی دغې ښاپېرۍ چې څنګه د دې شپنکي سره دا بل هلک ولیدو نو ډېر سخته خفه شوه غوسه شوه دې شپنکي ته یې وویل چې یاره تا زه د یو بل ادمزاد په مخ کې دې راوغوښتم زه دې بل ادمزاد ته ښکاره کړم او په بل ادمزاد دې زه ولیدم او دا تا سخت بد وکړ او بس د ده نه یې هغه شپېلۍ او د ده هغه تخ او د ده هغه چې څه ورسره د جادو څه چې ورسره هغه ټول یې واغسته او دغه سیند ته یې ګزار کړه په هغې کې ډوب شو او بس د ده نه بیا غوسه شوه خفه شوه ولاړه ته والوته خپل وطن ته واپس لاړ شهزاده هم حق حیران دی یعنې د وزیر زوی او شپنکی هم حق حیران دی چې پاک پروردګار د ده سره څه چلو شو اوس به دلته څه کوو د اوبو په منځ کې ګیر شو څه لار ګودر نشته څه بل دغه نشته څه بل څه وسیله څه ذریعه نشته اخر دیو د لرګي یو اوږده ټوټه یا سلیپر یا بش څه شی ومونده چې هغه یې د اوبو ته ور واچو او په دغه لرګي پورې ونښته او د دغه لرګي په ذریعه په کوششونو د دغه اوبو نه بل طرف ته وچوبې ته یې وچې ته واوښته ځمکې ته واوښته په بد حال دی د ځمکې نه راووتو څه خراب دي د لوږې د لاسه د ګرځېدو نه هم وتېدو خو روان چې اخر یو ځای کې آبادۍ ته ورسېده او د یو زرګر دوکان ته لاړه د زرګر دوکان ته د څه لپاره لاړه چې د کوم دغه د وزیر دا زوی دی د ده په مټ باندې یا په لاس باندې یو بازوبند ورته وایي بازوبند اوس هم په د انګلیش کې ورته مختلف نومونه وایي چې هلکان یا جینکۍ چې کوم دی مړ ودنون ته یې اچوي نو کیدای شي پخوا په زمانه کې یا بازوبند به یا به په دې ځای تړلی کېده یا ښکته په لاس باندې خو دغه مالداره خلکو پخوا هم دا رواجونه وو دغه د وزیر زوی او د ده سره یو بازوبند و چې په هغې کې قسمه قسم قیمتي لاړونه او کاڼي پکې لګېدلي وو ډېر قیمتي وو نو دغه بازوبند دغې د زرګر دوکان ته ننوته او هغه ته یې کېښوده چې یاره دا زه خرڅوم دغه زرګر چې دا بازوبند ولیدو نو هغه ته پته ولګېد چې دا دومره قیمتي بازوبند چې کوم دی نو دا د عام سړي نشي کېدی دا ټیکچر دا د یو ملک شهزاده دی یا به د وزیر زوی یا به څوک
دیو په خبرو اترو کې ریټ بیه روانه نو بیا ورته دې هلکان وي چې زرګره د داسې کار وکړه چې بیه به وروسته کوو خو لاول موږ له د ډوډۍ غم وکړو د خوراک غم راله وکړو د لوږې د لاسه خرابېږو نور راغورځېږو دغې زرګر زر د دې هلکانو د ډوډۍ غم وکړو ډوډۍ پروګرام یې ولکړو دیو روټۍ خوراک ته کېناست او دغه بازوبان په واغسته په منډه لاړو باچا دربار ته ورسو بادشاه ته یې دغه بازوبند پیش کړ چې یاره باچا سلامت تاسو له ما دغه بازوبند راوړی دی خیال د ده غلا د ده دا و چې یاره دا بازوبند به زه باچا له ورکړم نو باچا به ډېر خوښ شي هغه به ماله انعام راکړي باچا خو به ماله لویې پیسې راکړي او هغه انعام به زه نیم د ځان سره کېدم او نیم به دغه هلکانو له ورکړم بار ته بار به زما له لاس له پیسې راشي بادشاه چې دغه بازوبند ولید نو بادشاه ته پله ولګېد چې دا چېرته د عام سړي دغه نه دی بازوبند نه دی ده نه تپوس وکړو چې دا د چا دی نو ده ورته وویل چې یاره داسې باچا سلام دی یو دوه هلکان دي خدای خبر چې څوک دې راغلي دي دا د هغو دي بادشاه فورا حکم وکړو چې دغه هلکان دې ما ته حاضر کړه شي هلکان یې راوسته باچا سلامت ته حاضر کړه شو باچا دې تپوس وکړو چې تاسو څوک یې د کوم ځای نه راغلي دغه د وزیر دې زوی ورته وویل چې یاره باچا سلام موږ د پلانکي ملک د وزیر زه زوی یم او دا زما ملګری دی موږ دلته راغلي وو په چکر باندې راوتو راتو لار زموږ نه خطا شو او زموږ سره چې څه پیسې وې څه اسره بسره راڅه څه دغه زموږ نه په لاره ختم شو دلته راورشو نور څه راسره نه و نو دا بازوبند ما دې سړي له خرڅ ته ورکړی و چې زموږ بیا مخې ته د خرڅ خوراک او د سفر پروګرام شي دې باچا ورته وایي چې ګوره داسې کار ده چې ته د وزیر زوی یې او د هغه نو زموږ دا فرض دی چې ستا موږ مېلمستیا وکړو ستا خیال وساتو او ته دا بازوبند خپل واپس واله ستا چې څومره پیسې لګي څومره ستا ضرورت دي ستاسو سامان سر منشی ستاسو په کار هغه به تاسو ته حاضرېږي او چې څومره تاسو څومره وخت دلته اوسېدل غواړئ نو تاسو ته به سهولیات او هر څه به درته حاضرېږي خو لنډه دا چې د دغې دواړو ډېره ښه مېلمستیا وشوه د وزیر زوی ته شپونکي ته یې بېل محل یې ورته خالي کړو حواله یې کړو دغه دواړه به په هغې کې اوسېده دا د وزیر دا زوی چې دی نو دا ډېر ښایسته و د رنګ بنګ نه د وجود نه د باډۍ نه ښکلی پهلوان هلک و ښایسته هلک و دغه د باچا د دغې ملک د دې باچا لور یعنې شهزادګۍ دی لیدلی او دی خوښ شوی نو خپل پلار ته یې د ده سره د واده خواهش اظهار وکړو باچا بیا د دغه وزیر د دې زوی سره خبره وکړو نو وزیر زوی پرې د رضا اظهار وکړو زه ټیک ته دا خو ښه خبره ده خو لنډه دا چې د هغو واده وشو او د وزیر زوی چې کوم دی نو هغه به د شهزادګۍ سره په محل کې اوسېده شپانکۍ به بېل محل کې و څه ورځې چې تېرې شوې نو دا د وزیر دا زوی دی شپنکي له راغی چې هلکه ملګري یو ناشنا کار را سره کېږي ناشنا مسله را سره شروع شوې ده هغه ورته وایي چې څه چل دی وایي چې یاره نه یم پوه خو چې د کله نه مې واده شوی دی او ماښام شي روټۍ خوراک وکړم نو بس بیا نور په ځان نه پوهېږم او بس چې کله سهار شي بس زما سترګې وغړېږي نور را پته نه لګي چې د شپې څه چل کېږي خو بس زه بېهوشه شم ویده یم شپنکي ورته وایي چې بس زه ټیک ده روانه شپه به زه ستا په کمره کې یا ستا په ځای کې به زه پټېږم او تماشه به کوم چې دا څه چل کېږي ستا سره کله چې شپه شوه دغه شپنکی د دغه وزیر د زوی په کمر کې پټ شوی دی کله چې ماسخوتن شو نو دغې شهزادګۍ د خپل خاوند له یعنې دغه د وزیر د زوی له خوراک راوړه قسمه قسمه رنګ په رنګ خوراکونو دته یې په میز باندې کېښوده خو دغه خوراکونه چې کله راوړه نو په دغې ځای کې پټ پناه په دغه کې د نشې یا سدوی څه څیز یې پکې ور واچو دغه خوراک چې دی شهزاده ته کېښوده شهزاده چې دا خوراک وګو نو بس لت یخنې وغځېد او بېغمه وده شو یعنې بېهوشه شو ولې چې هلته دوی پکې اثرات پکې بیا چې کله څه لږ وخت تېر شو دغې شهزادګۍ ته پته ولګېده چې یاره شهزاده وده دی نو بس دا سنبال را سنبال شو ځان یې ښه سینګار کړه ځان یې ښه برابر کړه او د شپې یو مخصوص وخت چې 12 بجه شو دا د خپل کمرې نه د خپل محل نه بهر ته راووت شپنکی پسې غلی غلی ورپسې دی بهر ته راووته چې بهر ته راووته نو دغلته یو دیو ولاړ دی دغه
شهزادګۍ د دغه دیو سره ملګري شو روانه شو. چې روانه شوه نو د شپنکۍ پسې هم ورپسې دی. د دغې شپنکي سره په دغه ټایم کې خپله صرف یو څیز سره پاتې شوی ده، کومه جادویي ټوپۍ چې وله هغه د دغه استاد ورکړې وه. نور ټول څیزونه خو د ذبذبانه ښاپیرۍ سیند ته یا دریاب ته اچولي وه، ترې ورک شوي ډوب شوي په هغې کې. صرف دغه ټوپۍ ورسره ده. ده په وخت د ضرورت د موقعې دپاره دغه ټوپۍ په سر کړه چې یاره معنی څوک مینې نه او بلکې دا ټوپۍ د شهزاده په کمره کې هم په سر وه. هلته هم د شهزادګۍ یا چا دی نه لیده چې دی په دې کمره کې پټ شوی دی. دی پسې پټ پټ شاته روان دی، خو هغوی نه روان 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 دیو مخکې دی، شهزادګۍ پسې ورپسې ده. لاړه د غره یو سر ته وخته او د غره په دې سر کې د یو لوی کمر د لاندې یو غټ غار دی. غار څنګه غار دی چې یو لوی هال دی، یو کافر عمارت دی دننه، داسې ښکاري ته به چې دا چا خصوصي جوړ کړی دی. په دې کې ګیر چاپېره قسما قسم رڼاګانې او ډیوې دا پکې بلیږي. ښکلی ماحول جوړ شوی دی. په منځ کې دا قالینونو مالونونو خور کړی شوی دی. یو ناشنا یو بیټک شانتې یو حجره دیره شانتې جوړه شوې ده چې څه لږ وخت وشو، په دې کې شپېلۍ په غږېدو شروع شوه. شپېلۍ غږېده او سازونه غږېده او په دغه ځای کې ښاپیرۍ وي، پیریانو نورې ښځې وي، قسما قسم پریانې وي او دا ماحول جوړ شو. دا ګډېدی، دا یو حل ورسره جوړ. او دغه شهزادګۍ کومه چې د وزیر ښځه وه دا هم د دغې ښاپیرو او د پیریانو سره ګډېږي لګیا ده. شپنکۍ حق حیران شي چې یاره دا شهزادګۍ څه چل کوي چې دغه ځای نه راځي د دې پیریانو ښاپیرو سره ګډېږي لګیا ده. دغلته ښاپیري پیریان دیوان نورو ګڼېده نو دی خو پناه او د خو ټوپۍ په سر نه ښکارېده، خو هلته ځای ختم شو. خوا کې یو غټ شانتې تاق و، په دغه کې یو رباب پروت و. دی دغه تاق ته وخته، رباب موسیقي خو ده غږولی شوه، نو دغه رباب یې راواغست او د دغې په غږولو شروع کړه. چې د دغه په غږولو شروع کړه نو د ده داسې ښایسته نغمې او داسې ښایسته سازونه د په غږولو شروع کړه چې هغه چې دغه ښاپیرو او دغه پریانو دوی چې واورېدو نو هغه په هغو باندې دا ساز ډېر خوږ ولګېدو، سم په نشه کې شو، وګډېدې او ته ښه په ګډېدو زور ولګو. او بس د دوی چې دې رباب طرف ته به یې وکاته نو رباب باندې به څوک نه و، رباب د ځانه غږېده. دوی حیرانې هم وي. او بس د خوشحالۍ نه بس دا د خپلې غاړې نه مې د خپل هارونه یا امیلونه به یې راویسته، په دې رباب به یې راګوزار کړ. دوی ګډېده خو دومره وګډېده چې سم مړی وله شین. کله چې سهار شو نو چې دغه ښاپیرو او دوی خیال وکړو رباب خواشان په هغه تاخ کې پروت دی، خو هلته نه میلونه شته نه هغه هارونه شته، هېڅ هم نشته. دوی سمې ویرېدې، د یو بل سره یې باز خاص دغه شروع کړئ زموږ هارونه کم دي، زموږ نه به اوس تپوس کېږي او دا خو زموږ دپاره غټه مسله جوړه شوه. خبره کېده نو بیا پکې د شهزادګۍ طرف ته پیغام ولېږلی شو چې یاره هغه دې اوس معلومات وکړي هلته ولې چې زموږ طرف ته زموږ منځ ته صرف دغه یو ادمزاد راځي او دا زموږ د هارونه چې پټ شوي دي او دا چې غیب شوي دي نو دا هم د یو ادمزاد کار دی، هر څوک چې دی. لنډه دا چې په هغه شهزادګۍ پسې دیو راغی، هغه ورسره میلاو شو، هغه ورسره ولاړو. په کم ټایم کې چې دیو دغه خبرې کولې نو په دغه ټایم کې دغې شپنکي د خپل سر نه دا ټوپۍ لرې کړه او راښکاره شو، ظاهر شو. شهزادګۍ سمه ویرېده. دې شپنکي ورته وویل چې شهزادګۍ یېرېږه مه، د دغه ښاپیرو او د دغو ټولو امیلونه سره ستا د امیله دا زما سره دي او دا به زه دوی ټولو ته حواله کړم، خو زما یو شرط دی که دوی دغه پوره کوي. هغې ورته وویل چې ځه ځو هغو ته به ستا شرط بیان کړو. په بله شپه ورسره دی بیا لاړ. ټولې ښاپیرۍ دي، دغه د شهزاده دا ښځه هم ده، شهزادګۍ هم ده. دی ورته ووایي چې یاره زما نه ذبذبانه ښاپیرۍ، زما شپېلۍ، زما تخ او زما پلانکي څیزونه دا یې اخیستې او پلانکي ځای کې ډنډ ته رانه اوبو ته یې ګوزارل دي، غورځولي دي. که تاسو مال هغه د اوبو نه هغه څیزونه راایستی شئ راوړی شئ نو زه به ستاسو دا هارونه تاسو ته واپس کوم. بس دوی وایي چې صحیح ده.
دغه د ښاپیرو چې په دغه ځای کې کومه مشر هغې فوراً حکم وکړو چې لاړ شي او د ده ټول سامانونه را پیدا کړي راوړي. دغه ښاپیرې یا دغه خادمان نوکران پیریان چې کوم دی دا لاړه په لږ ساعت کې د دغه تخ او د دغه شپېلۍ هر څه یې را پیدا بخښنه غواړم. دغه شپېلۍ چې را پیدا کړه شوه نو د بیا د دوی هغه امینونه هر څه واپس ورکړه او دا شپنکی راغی بیا شهزاده ته یې د دغې شهزادګۍ د هغه د ښځې ټوله قصه وکړه چې ستا ښځه دغه شان چل کوي. د وزیر زوی شهزاده ډېر خفه شو چې دا خو زما سره دې شهزادګۍ ډېر غټه بې وفایي وکړه. لاول خو همدې زه خوښ کړم د دې په خوښه دې سره زما واده وشو. اوس دا چې کوم دی نو ماله د شپې نشې دوایي راکړي په خپله ځي د پیریانو د ښاپیرو په محفل کې ګډېږي چې دا څه قصه ده سخت خفه دی. دې شپنکي ورته وویل چې دوست ته غم مه کوه او ستا دې ښځې له دغې دیو له به زه اوس سزا ورکوم. د شپېلۍ وغږوله. شپېلۍ چې وغږوله نو زبزبانه ښاپیرۍ ظاهر شوه راغله راښکاره شوه. دې شپنکي ورته وویل چې یاره ښاپیرۍ ته خفه کېږه مه زما نه غلطي شوې او زه ستا نه د هغې معذرت معافي غواړم. بله لنډه خبره دا ده چې ما زه چې ستا ملک ته درغلی یم دا دونه قیسې پیسې دا دونه خواري چې دا ما د پلانکي زموږ د ملک د شهزادګۍ دپاره دا ما کوشش وکول چې د هغې دا شرط ایښی چې د زبزبانه ښاپیرۍ تیل ماله راوړي نو ستا سره واده وکړو. ستا هغه تیل ما هغې له ویوړو هغې زما سره صرف یو شپه چې ورسره زما د واده وشو نو هغې بیا زه راوځغلم زما سره یې غټه بې وفایي وکړه. اوس زما دا خوښه ده چې ته صرف زما لپاره 2 کاره وکړه بس د هغې نه بعد به زه ستا شپېلۍ تا ته حواله کړم او زه به تا هم ازاده کړم ستا ملګري به هم ازاده کړم ځکه چې زمونږ او ستاسو نه کېږي او تاسو په خپله مخه او زه په خپله مخه. زبزبانه ښاپیرۍ ورته وویل چې ستا څه کار کول غواړي؟ ویل چې زما یو خو دا کار دی چې دغه چې کوم زما دا ښځه و یعنې شهزادګۍ ما چې ورسره واده کړی چې ته هغې له د دغې بې وفایي سزا وله ورکړه. بل چې کوم دا زما ملګری دی د وزیر دا زوی د ده سره د ده ښځه دغه کار کوي چې د شپې دی بېهوشه کوي او بیا د دیوانو پیریانو سرځي هلته ګډېږي او دې له سزا ورکړي. خو لاول د وزیر د زوی دا کار وکړه. زبزبانه ښاپیرۍ ورته وویل چې ټیک ده خو چې هغې معلومات وکړو خبرګیري هر څه یې واخیسته نو دوی ته ووایي چې یاره د دغه د شهزادګۍ ګناه نه دی د شهزادګۍ ګناه نه دی او په دې شهزادګۍ باندې د دغه دیو قبضه ده او دا که د دغه دیو سره لا نړه او نه تله ورسره نو دغه دیو لګي نو دا شهزادګۍ هم وجدي او دا خاوند کوم دا وزیر دا زوی چې دی دا هم وجدي دا دواړه نه پرېږدي دا شهزادګۍ اجازه دی نو دا د مجبورۍ نه ځي. شهزادګۍ دوی راوغوښتله شهزادګۍ نه چې کله صحیح خبرې تپوس معلومات وشو نو شهزادګۍ په ژړا شو. شهزادګۍ بیا هلې وي چې یاره دا ما سره دم دقه چله زه د مجبورۍ نه دا کار کوم که نه نو زما دا خاوند وجدي دا شهزاده راله وجني نو دغه خبره ما د قبول نه نو دغې د وجې ما دا خبره نه ښکاره کوله دا سخته مې په ځان تېروله. بیا زبزبانه ښاپیرۍ ولګېد د خپل ښاپیري خپل نوکران دی راوغوښتو دغه دیو چې کوم دی دله یې سزا ورکړه دی یې قید کو لرې د کوهي خواب هغه خرني زندانونو ته یې ورسو. د دغه وزیر د زوی د شهزاده مسله حل شوه. بیا زبزبانه ښاپیرۍ شپنکي سره شو هغه بلې خپل ملک ته یې راوستو هغه شهزادګۍ محل ته راغله. شهزادګۍ چې زبزبانه ښاپیرۍ خپل مخې ته ولیدلو سترګې بخې پاتې شوې ها قاریانه پاتې شوه ګوته په خوله. شهزادګۍ ورته ډېره غوسه شوه. زبزبانه ښاپیرۍ دې شهزادګۍ ته ډېره زیاته غوسه شوه نو دغه شهزادګۍ ویل چې یاره ما واقعي چې دی تیلو دا خبره ما کړو دغه خبره دغه لوز ما کړی خو چې ده کله ماله دا تیل راوړه ما ته دا میلاو شو نو دغې نه وروسته په ما کې خودغرضي پیدا شو او زه بیا په ځان نه یم پوه شوي او بیا دی ما په سباله د خپل محل نه په زور وویستو لرې مې خو ما تر اوسه بل واده نه دی کړی زه هم د ده ښځه یم او زه په خپلو کړو ډېره ښپېمانه یم ما سخت بد کړي زیاتی مې کړی زه د دغې معافي غواړم د خپل خاوند نه دا چې اوس هر څه دی که شپنکی دی که پلانکی دی که پلانکی دی خو زما خاوند نه چې زه شهزادګۍ یم نو دا ماته شهزاده دی. نو لنډه دا چې دغه شهزادګۍ واپس د دغې شپنکي سره په خلا شوه د دوی روغه جوړه وشوه او دغې شپنکي دغه
ذبذبانه ښاپیرې ته هغه شپېلۍ د هغې حواله کړه او هغه ذبذبانه ښاپیرې او د هغې کوم ملګري چې هغه آزاد کړی چې ځئ تاسو په خپله مخه خپله مزه کوئ خپل ژوند تېروئ او دغه شپنکۍ د دغه شهزادګۍ سره اوسېدو او په خوند رنګ او په مزو دوی بیا خپل ژوند کوو. نو دا ستاسو د خوښې یو مزیداره خوندوره او ښکلې کیسه امید دی چې تاسو به خوښې شوي که خیر او نن په ریکارډینګ کې ډېرې ستونزې ډېرې مسلې رالي ډېر د وقفې وقفې ریکارډینګ و او انشاءالله چې دا کوشش به ستاسو خوښ شوی او هېڅ چېرې مه ځئ زما سره اوسېږئ ښاد او آباد اوسئ ډېره مننه د الله په امان.